قومندان صاحب خطر خبر دی. اوس قومندان صاحب درته تشریح جواب ورکړه. ستا پکتیاوال دی، اوس به تا ته جواب درکړي. نو قومندان صاحب زما پلار ښه پېژني، اوس به یې درته نوم ووایي. قومندان صاحب مهرباني تشریح کړه. قومندان صاحب ما پوښتنه له تا چې د وظیفې څه شی وه؟ له خیر آفرین. زما د پلار وظیفه دا وه چې چیرې محلي پولیس په افغانستان کې خیزه شاندي خلک راپورته کړي د طالب په مقابل کې. چا ټاکلی ولو؟ چا ټاکلی و؟ د اشرف غني په حکومت کې، د کرزي په حکومت کې، د کرزي په حکومت کې کرزي ټاکلی و. د اشرف غني په حکومت کې چې کرزي اشرف غني ټول مشاورین خپل ایسته کړل، دا ایسته نه کړل. ته د کار سړی دلته کښېنه په کار. ما پوښتنه دغه د اوس قومندان صاحب روغ لیونی دا خو ډاکټر صاحب اشرف غني ټاکلی ده. دا که اوس د دوه پلار تاسې تر پوښتنې لاندې راولئ، دا خو بیا ډاکټر صاحب ورته نیول کېږي. ده په خپله ځواب کې درته وویل چې د ما پلار کرزي ټاکلی و. صحیح ده؟ او په دې خو باور لري چې په جمهوریت کې 50-50 معامله روانه وه. عبدالله په خپل قومندان لرلو او جمهوریت کې اشرف غني په خپل نفر لرل. دا په دې حقیقت دی که نه دی؟ قومندان صاحب اشرف غني د کرزي په حکومت کې څه کار و؟ اشرف غني چا ټاکلی و؟ د اندړ بابا ټاکلی و. اندړ وګوره، اوس ما پوښتنې ته جواب راکړه. اندړ اوس تاسې ټول جواب راکړه. هماغسې نه ګور اندړ بابا ته داسې روایت جوړوي چې دا اشرف غني ټاکلی و او ته که تاسو دا خبره کوئ نو تاسو په اشرف غني تعرض کوئ. دا خلک چې اشرف غني ته وروستۍ ورځ پورې د پلار د هغه معاون پاتې کېږي، د هغه مشاور پاتې کېږي. نه تا خبره وکړه کله چې د وروره زه تا سره خبرې نه کوم، زه روغ لیوني ته راخته یم، له هغو سره خبرې کاته سه که ډېر ورخطا یې کار لري ولاړ قومندان صاحب روغ لیونی، وخت لري قومندان صاحب روغ لیونی. خبرې واوره. هر رئیس جمهور راځي ګوره کالیفورنیا ما د دې سړي پلار تر وروستۍ ثانیې پورې د ولسمشر غني مشاور پاتې شوی ده. هر رئیس جمهور راځي هغه خپل مشران خپل ټاکي. ګوره اندړ بابا د دې سړي اندړ بابا دې سړي پلار د ولسمشر غني قومندان صاحب دې تړاو باندې زه ډېر ښه نظریات درته قومندان صاحب اندړ دی وغږېږي بس بیا به نظامي ته قومندان صاحب زه دوستۍ یوه خبره کوم چې د لایب نه کته کېږم، زه د لایب نه کته کېږم، دغه وروستۍ خبره زه کوم، زه کته کېږم، زه کته کېږم وروستۍ یوه خبره کوم، زه کته کېږم. د دې سړي پلار د ولسمشر غني تر وروستۍ ثانیې پورې مشاور پاتې شوی و. دی ټول دوی په باندې اقرار کوي چې ټول مشاورین یې لرې کړل، یوازې دی پرېښود. نن د هغه مشاور زوی راپورته کېږي په ولسمشر غني باندې دا ټاپه لګوي چې د ولسمشر غني چوپتیا خیانت ده. کله چې اشرف غني په دغه چوپتیا باندې خاين بلل کېږي او د تا پلار عین حال کې تر اخره پورې هلته مشاور پاتې. ګوره دا مایک د بند کړه، زره بصیره لږ د مایک بند کړه، دا خبره واورئ. دغه چوپتیا ته د خیانت نه ویلې که نه؟ نه ما تا ته ویل چې لاس پیرز دلته مخکې تکرار کړه اشرف غني، ما تا ته ویل چې د اشرف غني چوپ پاتې کېدل ما ته باید جواب راکړي. دوه پوښتنو ته جواب راکړي. زه طالب شم که جبهه جوړه کړم. ته ما برز دغه خبره تکمیل کوم، زه بیا نه کته کېږم، ته بیا د پوښتنو جوابونه پیدا دا خبره د قرار صاحب چې کړې وه. ګوره ما نه ده کړې. که د قرار دا خبره که د تا ده او که د هر چا ده، که چېرته ولسمشر غني په دغه چوپتیا باندې دغه چوپتیا د ولسمشر غني خیانت وي او یا خاین په دغه چوپتیا بلل کېږي، تا پلار هم چې نن چپ ده، آیا هغه هم خاین ده او که نه ده؟ دغه به ما ته جواب راکړي چې هغه ولې نه ده خاین ده. دا زه چېته لګیا یم دلته درته وایم. ته یې پلار د پلار ده، تا په جمهوریت کې اور وظیفه ونه کړې، پلار د مشاور ته سوی ده. غوږ کېدوه خو صحیح شو. نو زه به اوس روغ لیوني ته وایم چې ته جګ شه وزیر دفاع دې وغږوه. ته څنګه دلته ناست؟ روغ لیونی د خپل مسؤلیت نه دلته خبرې کوي. تا پلار د خپل مسؤلیت خبرې کوي، ته د خپل مسؤلیت خبرې. زه که تا ته وایم ته د پلار راوله، زه ستا پلار سره خبرې کوم. ته د خپل مسؤلیت څه کوې؟ که د ما پلار په جمهوریت کې مشاور تیر سوی و او زه سره رښتیا وایم ما د پلار نمایندګي کړې وی، بلکل به د ده ګرېوانه نیولی و. یو منټ ودرې. ستا پلار خو به دهقان و که نه؟ صحیح ده، دهقان بلکل اوس هم ده. آفرین.
نو ستا سویه چې د یو دهقان سړي زوی قدر ته د وزیر زوی سره خبرې مه کوه ته غلی لاندې کوز شه زه د وزیر زوی ستا سویه ستا سره نه ده برابره دهقان د زوی سویه بیا ډېره جګه وي ته کوز شه بیا ته ما ته لږ وخت د دهقان سړي خبرې هم دلته دا ولس اوري هیڅ ارزښت نه وزیر زوی پلار دې موږ پیژنو سید احترام وکړو خدانه د قوماندان زنده‌باد دا قوماندان زنده‌باد دهقان د زوی خبرې هم دلته دا ولس اوري د وزیر د زوی خبرې هغه وزیر زه نه منم چې سایت یې کور کړی دي نه منم مهرباني نظامي لالا السلام علیکم ګوره زه به یو دا خو ورته معلوم ده خو کنه ورته تګاو نه پس قومندان صاحب نه ولاړم دلته قومندان صاحب ودته وځي ورته چې چکر ولاړ شو زه به تاسو نه ولاړ بیا څنګه درته وامه په خبرو کې مداخله مه کوه دا لرې که یاره زه خپلې خبرې مهرباني دا لرې که دا رخصتوه جناب قومندان صاحب مشاورینو هیڅ اجرایوي صلاحیتونه نه درلودل بصیر صافیه مشاور کاسه ویسا کاسه راوړه یعنی کاسه بوبر کاسه بیر ته د هغه چا زوی چې کاسې وړلې او راوړلې ستا پلار د افغانستان پر جمهوریت نظام کې هیڅ نوع اجرایوي صلاحیتونه نه درلودل وخت کې چې یو څوک اجرایوي صلاحیتونه ونه لري ته په کوم اساس باندې راځي او چاته وایي چې ته د بزګر زوی په دغه مسله کې حق نه لري چې خبرې وکړي د افغانستان ټول اتباع د افغانستان ټول وګړي د خبرو کولو حق لري او دغه حق ورته پروردګار عالم ورکړی دا ورته انسانانو نه دی ورکړی ته بیا څوک چې دلته راپورته کیږي او دلته خلکو ته وایي چې زما پلار وزیر وو وزیر هم داسې وزیر نه و چې هغې اجرایوي صلاحیتونه درلودل مشاور وزیران یوازې د کاسې د وړلو او د راوړلو صلاحیت لري دا د محترمو مشاورین صاحبانو دندې او مسؤلیتونه چې ما لږ درته واضح کړل که نور شی وي نور هم د صرفات یم مننه قربان شم عزتمن قومندان صاحب زه یو خبره کوم اریان صاحب په ډېرې بخښنې سره ښاغلی اریان مهرباني ما غوښتل زه د دوستانو سره وم والا له اتاق نه راووتم هغه مې پرېښودل والله چې خفه شول وایي تار او راسې دلته لایف کې ناستې زه د یو خبرې لپاره راجګ شوم اریان صاحب ته قربان قومندان صاحب مهرباني قومندان صاحب اریان صاحب ډېر احترام سره ځکه اریان صاحب زمونږ دغه ومني ګوره بصیر صافیه زه خو په تا باندې اټیک نه کوم زه د ښه صحیح پیژنم تا نه پیژنم پلار دې پیژنم زه د فامیل هم پیژنم کاکا زمان دې هم پیژنم پلار دې څه وظیفه کړې ده د خیزشي مردمي دغه کوم تشکیل سره رامنځته شوی زه پوهېږم صحیح د ستا پلار به حمایه کوو خو دلته په رښتما ترې نه جوړوه دلته په خلکو باندې دا تور مه لګوه ستې د کان زوی د کان زوی په حیثیت باندې خبرې وکړم ته که د یو مشاور زوی خو ته خپله ډېر یو سپک سړی ته خپله هېڅ حیثیت نه لرې دلته اوس یو خبره کومه زه د دغه عیسی د جاسوس دې مسایلو باندې نه پوه یم نه خبر یم قومندان صاحب ته معلومات خو یو حقیقت درته وایم تا پلار چې په تګاو کې 550 نفر فقط د تګاو په جنوب ساحه کې خیزشي مردمي جوړ کړه په ولې جوړ کړه یې څو نفرو برخه یې اخیستله پکې اول د دې جواب ماته راکړه تګاو نه چې دته په خورورو تر ریاست امنیته پورې کې دلته دا خبرې کومه بیرته په موږ باندې دا لاړې راتو کېږي وایي لاړې چې پورته تو کې په تا درتو کېږي زه د الف نه تر یا پورې ټول پیژنم و بصیر صافیه اول د ما پښتنه وکړه چې زه څوک یم په ټول تګاو کې چې څنګه وخت ما تېر کړی ده زه د پکتیا یم ته راځي په پکتیا باندې پکتیا ټارګټوي زه د پکتیا یم تا په تګاو کې په ما یو انار ثابت کړي چې تا د تګاوي له باغ نه ما خوړلی بیا راشه ما باندې باس وکړه دلته زه پکتیاوال ستا په ولایت کې ستا په ولسوالۍ کې ما 8 کاله وظیفه کړې ده 3 وارې زخمي شوی یم پلار ته به داسې له تګاو نه په خورورو انار ورنغله دغه د خیزشي مردمي د یو قومندان هم ناخلم ټول محترم خلکو ځکه د موږ سره په یو سب کې دي طالب په مقابل کې جنګېدلي دي څه پیسې به یې ورنه وړلې برخه به یې ورنه کړله د خیزش تشکیل هلته قومندان ریاست امنیت نه ورته مانه ته راځې دلته له پلار نه موږ ته اوس دا مه کوه چې موږ ستا د پلار احترام لرو صحیح د خدمت به یې هم کړی خو یو چې په مقابل کې خدمت کړی ده مفت خدمت یې نه ده کړی نه تاسې ګورئ قومندان صاحب ځواکه تاسې د دوی په خیانتونو باندې اصلا خبر نه یې دغو خلکو څه خیزشي مردمي پروسه رامنځته کړله د چی لپاره رامنځته کړه زم اجازه خبره درته کوم په دې کې ډېر مسایل دي ګورئ دغو خلکو دغه مسلو نه نږدې نه خبرې زه یو بله نکته زه یو د تا د خبرو د تایید لپاره یو بله مسله درته وایم
دغو خلکو چې د خیزش مردمي مسله راپورته کړله 10 نفره به خیزش مردمي سو کړیو د 200 نفرو معاشونه به اخیستل 550 نفر تشکیل و 2.5 موجود په دې کې تقریبا 1.5 نفر معاش غته نن چې بصیر صافی په امریکا کې ناست او هر لحظه دلته لایفونو کې زموږ سره ناست دی هغه د پلار صاحب د قبلهګاه صاحب محترم خیانتونه دي چې نن په امریکا کې داسې آرامه ژوندۍ کوي هغه پیسې دوی امریکا ته د بزنس د پانګونې په خاطر باندې انتقال کړي دي تاسو د یغو سرتیرو سربازانو د مقدس وینو سره جپا وکړه